د هیوادوالو په باور په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او بشري حقونو په وړاندې د طالبانو سیاستونه اقتصادي سقوط، وزګاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې د خلکو هیلې له منځه وړي دي او کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. کسایی هستند که به هیچ مدرک معتبر یا اقامت قانونی در ترکیه زندگی میکنند و بیشتر نگرانی و مشکلاتشان از عدم دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی، عدم دسترسی اطفال و فرزندانشان به خدمات تعلیمی و تحصیلی. 42-43 سال شد که مردم افغانستان در پریشانی، نابسامانی، قربانی دادن، شهید دادن در هر جای پراکنده هستند. ګڼ شمېر کورنۍ او ځوانان چې اروپا ته د رسیدو په تکل کې له هېواده وتلي تر ډیره د ایران، ترکیې او یونان قاچاقي لارې نیولې چې تل مرګونې وي. تېره ورځ د ایټالیا په روم کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د یونان په سواحلو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 88 تنه افغان او پاکستاني وګړي له منځه تللي دي. له بلې خوا په ګاونډیو اروپایي هېوادونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نیولو، جبري شړلو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. امروز روز جهانی مهاجرت هست و ما به عنوان یک دختر افغانستانی 1 سال است که از افغانستان مهاجرت کردم. دلایلی که باعث شد گزینه مهاجرت را ترجیح بدم نسبت به ماندن در داخل افغانستان، رویکرد نادرانه طالبان نسبت به زنان افغانستانی. در افغانستان مشکل ما اینه است که ویزه تمام مردم مهاجرین بیچاره که ختم بشه و پس اپلای نمیشه. وقتی که اپلای کنن دادن نمیشه و یکی از پشتشان پلیس گاهی گرفت زیاد از ما جامعه جهانی این خواهشمندم که داد از یا برسد. په همدې حال کې د هیواد سیاسي فعالان د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او طالبانو پر کړنو د نیوکې ترڅنګ وایي 2023 کال په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوال لپاره تر ټولو بدترینه کال و. مهاجرت برای مردم افغانستان اساساً یک فرصت بوده برای رهایی و نجات از جنگ‌هایی که مردم افغانستان در شکل گرفتن از اونها تقریباً هیچ نقشی نداشتن. جنگ سرد، بحران حمله شوروی به افغانستان، کودتا، جنگ‌های داخلی و طالبان و پدیده‌های بعد از او همه عواملی بودند که افغانستان را با دشواری‌های مواجه ساختند که مردم افغانستان مجبور شدن از این دشواری‌ها فرار بکنند. دا په داسې حال کې دی چې د بهرني نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو خپلسري نیول او ځورول دې پای ته ورسوي. ناقانونه نیول، شکنجه او ویستل په ګاونډیو اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې له لویو ننګونو څخه ګڼل کیږي.